یا د راټولیدنه چې د ستر جهادي شخصیت او د حقاني شبکې بنسټګر په یاد کې جوړه شوې وه د لوړ پوړو او ټیټ پوړو چارواکو پر ګډون سربیره دیني علما کرامو، قومي مشرانو، زده کوونکو او لسګونه ځوانانو برخه اخیستې وه. په راټولیدنه کې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال په خپلو خبرو کې د ځینې رسنیو منفي تبلیغاتو ته په اشارې په ټولو افغانانو غږ وکړ چې هیڅکله خپل ځانونه د دوی د منفي افکارو ښکار نه کړي، بلکې چې اوس وخت د دې رسیدلی چې هیواد جوړونې او ملي یووالي ته په ګډه کار وشي. د خاورې د وطن د نظام خدمت ته متوجه شي. دا که په کمپیوټر کړای شي الله دې توفیق درکړي، دا که په هلیکاپټر کړای شي الله دې توفیق درکړي، دا که په خنجر کړای شي، که په قلم کړای شي، د دې ضرورت دی. دا درته ضرورت لري یوازې د یو لاس څخه ټک نه خي. خو که چېرته دین په تا کې نه و، خدای نخواسته نعوذ بالله دین ته د موږ شاوه، د نورو ټکنالوژۍ ته د موږ توجه وه، بیا په دښمن باندې د بریا خوبونه او تصور مه کوه. په راټولیدنه کې د بېلابېلو جهادي شخصیتونو د خپلو خبرو پر مهال د ارواښاد مولوي جلال الدین حقاني جهادي هڅې او قربانۍ نه هېرېدونکې وبللې. په وینا یې ارواښاد حقاني د خاورې خپلواکۍ لپاره شپه او ورځ یوه کړې وه او بالاخره یې دا ستر نعمت ترلاسه کړ. زمونږ ځوان قشر باید د خپلو پلرونو او نیکونو تګلاره هغه همیشه په نظر کې ولري. ان شاء الله د افغانستان ځوانان هغه خلک دي چې آینده نسلونه به دغه ځوانان یادوي. زه یقینا د افغانستان په خپلو ځوانانو ویاړم چې همیشه یې دغه خپله ځواني د حق له دفاع څخه قربان کړې ده او همیشه یې د حق چیغه پورته کړې ده. د دې نه هدف دا شاید چې موږ خپلو شعراو او ځوانانو ته دا تلقین کړو چې د دې خاورې اتلان د اسلام او د هیواد دپاره خپل ټول عمرونه وقف کړي دي او خپل اولادونه وقف کړي دي. دوی د دې وطن د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره شپه او ورځ محنت کړی دی. د ویناوالو په خبره ارواښاد مولوي جلال الدین حقاني هغه ستر جهادي شخصیت دی چې د روسانو د یرغل پر وړاندې یې د افغان مجاهدینو په ملتیا ستره مبارزه پیل او په پایله کې د نورو جهادي مشرانو په څیر په جنوب ختیځون کې روسي لښکر دروړې او افغان خاوره د اشغالګرو له منګولو آزاده کړه. ارواښاد حقاني له دې ورهاخوا د امریکا او نورو حامیانو په ملتیا پیل شوي 20 کلن اشغال په له منځه وړلو کې هم خپله مبارزه جاري ساتلې وه چې په لړ کې د کورنیو غړو په شمول په زرګونه مجاهدین د شهادت جامونه نوش او افغان خاورې ته تاریخي استقلال راوړ.